سلامونه نیکی هیلي دوستانو آیا تاسو د انګلیسي لغاتونو په صحیح تلفظ ویلو کې مشکل لري که جواب مو وي نو موږ تاسو لپاره یو په زړه پورې کورس چمتو کړی د دې کورس له کتلو او نوټ کولو وروسته به تاسو په دې وتوانیږئ چې د یو چا پښتو نوم په انګلیسي ولیکئ د انګلیسي ژبې او لغات بې له کوم مشکله تلفظ کړئ او تاسو به انشاءالله د انګلیسي ژبې کلمو تلفظ په بشپړ ډول سره زده کړئ نو دا د دې کورس لومړی ویډیو ده که غواړئ نورې برخې وګورئ دا چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شریکه کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي او که غواړئ نورې برخې په ټیک ټاک کې وګورئ نو زموږ ټیک ټاک اکاونټ ته ور داخل شئ نورې برخې به یې هلته ستاسو مخ ته درشي د انګلیسي لغاتونو صحیح تلفظ زده کړه لومړی برخه د ا توري اوازونه ا مختلف اوازونه لري لکه ا او ا دغه اوازونه په مقابل حرف پورې اړه لري که په مقابل کې حرف وي نو دغه په اساس په د اوازونه بدلوي که چیرې د ا مخته PHLSSTHR راسي نو ا د ا اواز ورکوي لکه په کار پارک پات سٹار ګراف او داسې نور کې نوٹ که چیرې د ا حرف مخته ال او د ال وروسته ام وی یا هم اپ راسي نو بیا ال نه تلفظ کیږي او ا د ا اواز ورکوي لکه پام هاپ هاف هافس که چیرې ا د دبلیو او یا ال مخته راسي نو بیا د او اواز ورکوي لکه په چاک سمال او لاک که چیرې د ا حرف وروسته آی یا وای راسي ا خپل اواز ورکوي لکه وی سی او داسې نور او همدارنګه په هغه کلمو کې چې د ا حرف ولري او دغه کلمې اخري حرف ای وي بیا هم ا خپل اواز ورکوي لکه په سیو او بلیډ کې همدارنګه هغه حرف چې په پای کې TION یا TIVE ولري ا خپل اواز ورکوي لکه په ریلیشن او اکټیویشن کې د دې لوړو موارد بغیر ا د ا اواز ورکوي لکه په کات ساد مات او نور نوٹ که ا د یو کلمې لومړی توری وي او وروسته یې بې اوازه توری لکه جی یا بی راغلی وي او د هغه کلمې وروسته بیا اواز لرونکی توری راغلی وي لکه او یا هم ا او داسې نور نو بیا د کمزوري ا اواز ورکوي لکه په اگو about کې